الرحیم. پلوشن مونږه ګندګي ته وایو او چې کوم څیزونه زموږ سره ګندګي جوړوي نو هغې ته مونږه پلوټنټ وایو. Pollution definition موږ داسې کوو چې any harmful substances which is added to environment is called pollution. داسې یو نقصاندeh څیز چې هغه موږ خپل ماحول ته ایډ کړو او هغه زموږ ماحول کې بیجان څیزونو ته یا جاندار څیزونو ته چې دی نقصان رسوي نو هغې ته مونږه پلوشن وایو او کوم څیزونه چې زموږ سره دا پلوشن جوړوي نو هغې ته مونږه پلوټنټ وایو. پلوشن ته مونږه په پښتو کې ګندګي وایو او په اردو کې مونږه دې ته آلودګي وایو. نو اوس پلوشن چې دي زموږ سره ډېر شي قسمونه دي او په دې کې یو زموږ سره دی ایر پلوشن. ایر پلوشن معنی د هوا ګندګي. د هوا ګندګي داسې چې په کوم ځای کې زموږ سره کارخانې یا مونږ دا سپری وغیره مونږ دا کوو یا مونږ ځان ته باډي سپری کوو نو د دې نه دا خطرناک ګیسونه چې دي دا له پاسه چوتېږي. چې کله دا له پاسه چوت شي نو له پاسه زموږ سره اوزون لیر دی. هغه اوزون دا چل کوي چې د نور نه کمې خطرناکې شعاګانې راځي نو مونږ د هغې نه چې دی بچ کوي مونږ ترې ساتي. چې کله دا خطرناک ګیسونه له پاسه لاړ شي نو دا هغې اوزون ته چې دی نقصان رسوي. بل زموږ سره چې کوم مرغۍ زموږ سره په دې هوا کې زموږ سره الوځي نو هغې ته هم نقصان رسوي. دا زموږ سره دی ایر پلوشن. ایر پلوشن چې دی دا زموږ سره زیاتره کاربن ډای اکساید د وجې نه کېږي او کومې کارخانونه چې زموږ سره کوم دا تور تور لوګي چې دي دا چوتېږي د هغې نه چې دی زموږ سره زیاتره نقصان رسوي. کوم ګاډي چې دي د دې نه چې دی دا تور لوګي چې دی دا دې راوځي دا له پاسه ځي. مونږ چې کله باډي سپری کوو نو په دې کې کلورو فلورو کاربن ګیس چې دا له پاسه ځي دا ټول اوزون ته چې دی نقصان رسوي. دا چې دی زموږ سره ایر پلوشن دی. په دې کې بیا زموږ سره د ټول نه خطرناک پلوشن چې دی زموږ سره واټر پلوشن دی. واټر پلوشن داسې جوړېږي فرض کړه زموږ سره یو سمندر کښتۍ ده په هغې کې زموږ سره پېټرول تیل یو ځای نه بل ځای ته وړي راوړي. هغه پېټرول تیل چې دی د اوبو ته ولېږي یا به د کښتۍ کې زموږ سره سوری وشي دا ته موږ آیل سپیلینګ وایو. نو د هغې د وجې نه دا تیل چې کله د سطح سمندر ته لاړ شي نو د هغې د وجې نه زموږ سره کوم مهي چې دی هغه مري او زموږ سره نور ځناور چې دي په دې اوبو کې دا هم زموږ سره مري. یا د اوبو چې دی پلاستیکي کاغذونه ورته لاړ شي یا پلاستیکي تیلې ورته لاړې شي یا چې دا کوم ټي ایم ای والا چې دي دا د ګندګي د نالو نه راچوتې کړي او دا دغې اوبو ته ویسي او په دغې اوبو کې دا ګندګي چې ده دا جمع شي نو د هغې د وجې نه هم چې دی زموږ سره ډېر نقصانات جوړېږي. واټر پلوشن د هغې نه کاز کېږي. بل زموږ سره لینډ پلوشن دی. لینډ پلوشن دا دی چې کله مونږه خپل کورونه جارو کړو صفایي مونږ وکړو نو دا هر څه مونږ راوالو په تیلې کې چې دی مونږ داسې غذار کړو نو دا په دې لارو کوڅو کې پراته دي زمونږ لینډ پلوشن وایو. بل چې دی کوم څاروي چې دي د هغې چې کوم ګوبر وي هغه خلک بې ځایه ځای باندې واچوي. خاص کر په لوی اختر کې لینډ پلوشن زموږ سره ډېر زیات دي ځکه چې په لینډ پلوشن کې خلک قربانیانې کوي نو چې کوم فضول څیزونه یې د څارویو چې دی کوم فضول شوي نو هغه خلک اخوا دېخوا اچوي نو هغې نه چې دی زموږ سره لینډ پلوشن جوړ شي. لینډ پلوشن چې دی یا ایر پلوشن یا واټر پلوشن دا زموږ سره کالرا بیماري زیاتره جوړوي. موږ ورته هیزه وایو. ډایسینټري بیماري جوړوي چې کوم چې موږ پیچش وایو. نور هم داسې بیماریانې خو زیاتره بیمارۍ د پلوشن له وجې نه چې راځي نو زموږ سره خېټې بیماریانې او زموږ د لنګز بیماریانې بیا موږ ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي. د هغې نه علاوه چې دی دا زموږ زړه له چې دی تکلیف ورکوي. د هغې نه علاوه زموږ برین چې دی هغه چې دی ډسټرب وي په سر باندې چې دی درد راولي. دغه شان زموږ سره نایس پلوشن دی. دا مختلف چې دی قسمونه دي. نو پلوشن بچ کولو چې دی اسانې طریقې دي که فرض کړو انسان کیني او په دې ګندګۍ باندې سوچ وکړي چې دا ګندګي به چې دی دا څنګه لرې کېږي نو د دې پلوشن نه چې دی مونږ ته چې دی د دې نه چې دی مونږ بچ شو او د ډېرو بیماریو چې دی مونږ خلاص شو. انشاءالله بل ویډیو سره به میلاو شو. تر اوسه پورې ډېره مننه. چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.